د ماسخوتن ټول 9 رکعات دي. سو 9 رکعات دي. 9 رکعاتو کې اول 4 رکعات فرض دي. څه دي؟ 4 رکعات فرض دي. په دې 4 رکعات فرضو کې اولنی 2 رکعات چې دي کنه دا ډک دي. څه دي؟ د ډک مطلب دا دی چې د سورۃ الفاتحه ویلو نه بعد ولدوالین امین چې وې یو پکې سورت یو پکې نور قرات بکې پکې دې ته ویل کېږي ډاکو. او په دې فرضو کې رستنی 2 رکعات چې کم دي هغه تشتی یا خالی خاصو کرته تش وي سو کرته خالی وي. نو 4 رکعات فرض شو 2 ډک او 2 تش. دې پسې بیا 2 رکعات سنت دي. څه دي؟ 2 رکعات سنت دي. هغه دوانه ډک دي. ښه دوانه څه دي؟ ډک مطلب مې درته خو څه مطلب دی. او بیا ورپسې 3 رکعات وتر واجب دي. څه دي؟ 3 رکعات څه دي عبد الله؟ وتر. ها 3 رکعات وتر دي. او دا 3 وانه ډک دي. 3 وانه څه دي؟ د دې په ترتیب بزان پوه کې. ها 3 وانه ډک دي څنګه چې عام لکه اوس مثال په دې کې دا 2 رکعات چې څنګه ډک دي دا 3 وانه بدارنګ ډکو کې یعنی ولدوالین امین به وې ورپسې به صورت وې په دې کې به صورت وې په دې کې به صورت وې. صحیح ده؟ او په دې کې به صورت وې. خو د صورت وجلو نه بعد چې الحمد وې ولدوالین امین وې ورپسې صورت وې قل والله احد صورت قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس دا صورت وې. نو د هغې نه بعد به وګونو ته ګوت یو سي الله اکبر په ولاړه او هغې نه بعد چې الله اکبر چې وکړو لاسونه بیا دلته وتړي داسې بیا به دعای قنوت په 3 رکعات کې ووایي. ښه په 3 رکعات کې به دعای قنوت او یا ورته خلک ورته اللهم انا وایي. صحیح ده؟ نو دا به پکې ووایي. اوس په ترتیب پوه شوئ؟